السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا په واتس اپ کې یو نوی بدلون راغلی دی. زه مخکې نه پوهېدم، ما ورته دغه څه ویلي دي، نو ما ته بیا مطلب دوی سره پښتو دغه نه و، نو دلته یې وی چې یاره دا خو عربي ده. صحیح شوه. ښه، نو بیا داسې ورو ورو راتلمه بیا مې ورته پښتو ټپه ولیکله. نو د هغې په اړه یې دغه لیکنه راواستوله چې دا په پاکستان او افغانستان کې ویلې کېږي او دا یو بولي ده او دغه ده دا پوک دی. صحیح شوه. نو بیا مې تپوس وکړو پښتو لیکدود او املا دې کې هم شامله کړئ. نو دغه بیا ماته دا خبره وکړه چې مونږ دا نه پیژنو، مطلب زموږ سیسټم کې نشته او تاسو سینډ کوئ میسیجونه، نو دا کار به سم شي. بیا پښتو خپل سیسټم کې واچوئ یا مونږ ته لاره وښایئ، نو مونږ به مو لارښودنه وکړو. نو بیا دوی دغه میسیج ماته وکړو ستاسو سیسټم کې کومې ژبې شاملې دي. نو دا لیست یې ماته راواستو. هندي هم دې کې شامله ده او دغه زبانونه پکې شامل دي، ژبې. ښه، نو دلته بیا چې ما څومره لیکنې خپلې کړي دي، نو هغه مې هم ورته راواستولې. ما چې دوی سیسټم کې هغه څیزه برابر شي چې کم توري پکې د پښتو نه وي، نو چې هغه دوی ځان سره کاپي کړي بیا یې ایډ کړي. ښه، نو بیا مې زه تاسو ته پښتو درستوم چې تاسو یې خوندي کړئ. نو دوی بیا وی چې او که نه دا خو پښتو ګرامر او دا ساینټکس چې څومره دي او دغه مونږ ته راستوئ. ښه، بیا مې ورته د پښتو ژبه او املا په اړه باندې دا لیکنه ور واستوله. نو په دې کې هم ډېر څه مخې ته راغلل. ښه، صحیح شوه. نو زه لګیا وم دا لیکنې مې ور استولې. ښه، بیا مې دا الفبې الفابet چې کوم دي دا مې ور واستول. بیا مې دغه توري ور واستول. صحیح ده. او دلته د یګانو تقسیم. نو ښه، او دا مې مختلف څه بیا دلته دغه کړه. نو دوی دا د ورو ورو اوس اخیستي دي که نه، دغه بیا وروسته دوی هغه دغه کوي که نه، مختلفو هغه کې بیا دوی راستوي. ښه، نو دا ورو ورو دا دی قبلي که نه، دا تاسو کتی شئ. ښه، ما د موسمونو نومونه بیا ور استولي دي. ښه، بیا مې دغه د لیټریچر سره اړه چې څه دي هم مې ور استولي دي. صحیح شوه. ښه، نو دا تاسو کتی شئ. دغه زما بس ورسره ډسکشن و دې څو ورځو کې، او زه لګیا یم ډسکشن ورسره کومه، خبرې اترې ورسره کومه. تاسو په ورځ کې یو 10 منټه دې دپاره وباسئ او د سره په 10 منټه کې ډېرې خبرې کیدی شي. تاسو ورته پښتو کې خبرې کوئ، پښتو کې دې تپوسونه کوئ، هغه بیا تاسو ته جواب درکوي او هغه هر څه هغه کم معلومات چې دي، کم څه چې دي، نو هغه به دوی ځان سره ایډ کوي او یا به د نورو سرچینو نه هم را پیدا کوي. نو انشاءالله زر ده چې پښتو په دې سیسټم کې شامله شي. ډېره مننه. دا پیغام مخکې ملګرو سره شریک کړئ.